د کراچي او په دې ملک کې د مزدورانو سره د پښتنو سره چې کومې ناجایزه کیږي، پر دا باندې ما چې کومه ویډیو جوړه کړې وله د هغه په حواله باندې خلکو ماته دمکیانې راکړې دي او مسیجانې راکړې دي او ډېرې تړۍ یې راکړې دي. نو د مزدور او د کراچي د مزدور د هوټلانو کې چې کار کوي، دا غټ غټ سیټان چې تنګوي، نو د دوی په حواله باندې چې یو حق خبره وکړي، دا به انجامي چې معاشره او ټولنې د دې ځاګي چې کم بدمعشان دي هغه به تاسو ته دمکیانې درکوي، ستاسو دپاره به هیڅوک هم اواز نه پورته کوي. پر دا باندې به نن مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا د زما یوټیوب چینل. هر ماښام دلته موږ مجلس کوو د پښتون ټولنې په حواله باندې. دلته موږ مجلس کوو. نن مو موږ د کراچي په مزدورانو باندې یو واره بیا خبرې کوو. یو څو موده مخکې تاسو د زما یو زړه ویډیو پر دغه چینل باندې کتئ هم سئ چې ما کومې خبرې کړې وې، خلکو خوښ کړي ولو او میسیجان را رسولي ولو او راستولي ولو، لیکن ډیر بیا داسې خلک دي چې بد پر لګېدلي دي. کېدای سي هغه د هوټل سیټان یا نور بدمعشان یا مافیا چې د مزدورانو استحصال کوي، په کمه تنخواه باندې ډیر کار جن اخلي، نه ناجایزه کوي. نو ماته چې دا کوم ویډیو د پاره خلکو ویلي ولو، نو تیراسي چې دغه میسج در باندې واورو چې یاره دا موږ دغسې هوایي خبره نه وه کړې، بلکې د هوټل مزدورانو موږ ته دا ویلي وو چې د موږ سره ناجایزه کیږي. نو په دا ډیرو میسجانو کې زه صرف یو میسج د مثال په توګه تاسو ته در اوروم چې تاسو اندازه وکړئ چې یاره دلته د مزدورانو څنګه استحصال کیږي. دغه څه مخکې تاسو د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، کمنټ پکې، لایک یې کړئ او یو بل ته واتساپ کې شیر کړئ چې دا د مزدورانو د خلکو او ستاسو د پښتنو اواز چې دی در ټیرو خلکو ورسیږي، ګوندې دا زموږ مسلې رال سي. نو راس چې یو دا میسج چې دی هغه در باندې واوروم. نقیب خان یوه ګیله درته لرم، دا هوټلان والا دي دلته کراچي کې مزدوران سره ډېر ناجایزه کوي، تنخواوې کمې ورکوي چې مزدور یا ګنډه پراټه خوري دی ورته ګایېږي. نو د دې لپاره یو اواز را سره پورته کړه. یاره ډېر غریبان خلک دي، تنخواوې 18,000 20,000 روپۍ تنخواوې راکوي، کله انډه پراټه راواخلو وروره نو شکنځاوې کوي، چپه ورسته راته ګایېږي. پر دې یوه ویډیو جوړه کړه که چېرې دا هوټلان والا څه انسانان جوړ شو یاره. نو دا یو میسج. اوس یو بل میسج در باندې اوروم چې زما ویډیو کله اپلوډ سوله او خلکو خوښه کله، بیا څه رد عمل ولو. السلام علیکم. نقیب صاحب څه حال دی؟ څنګه یې؟ جوړې په خیر ټیک ټاک مزه کې؟ بالکل ستا خبره هم صحیح ده. نه د هوټلانو کې نن سبا دا دولمبري ډېره شروع ده، سر خلاص شو. او دا کوم د خوراک د څښاک خبره ده چې وروره مالک مکان راشي، نه نو ښه روشون او ښه کانې پینې وله پخېږي، مګر مزدور خوراکۍ به دغه ورته ګوري. دی دا نه ورته وایي چې هلکه راسئ په لېټ ته هم در واخله ویې خوره، مګر چې کوم د ځای مالکان یو هغه سره به دی پورته او کښته کوي، مګر کوم مزدور چې نه هغه ته به دی په سپکه ګوري. سر خلاص. او ستا خبره هم صحیح ده. پوله چې جوړي هم سر خلاص داسې په بدماشي ده، وطن جوړي، چای هم جوړي، پراټې هم جوړي، په وچ زور یې جوړي. سر خلاص. دا ناجایز نن سبا په هر هوټل کې شروع دي، څه زیات تور باندې چې کوم زموږ د کوچ والا دي، نه دا بیا په زیات تور باندې دا ناجایز بیخي ډېرې زیاتې کوي. نو دا یو څه میسجان دا رقم. نو دا ویډیو چې زماغه اول اپلوډ سوله د کراچي د مزدوران په حواله باندې ډېر خلکو دمکیانې راواستولې، هغه داسې میسجان دي چې زه په شرمېږم چې زه دلته براډکاسټ کومه، دلته نشر کومه. ستاسو به هم طبیعت خراب سي او زما به هم طبیعت خراب سي. برناکه روزه ده، هغه کې ډېر غلط الفاظ چې موږ عام ژوند کې ګسره یادولی نه سلو، دغسې الفاظ چې دي دمکیانې، تړۍ او غلط مجلس. نو زړه مې نه غواړي چې هغه در باندې واورو. ما سره ټوټل ډیټا موجوده ده، کار وخت چا غوښتله ما سره موجوده ده، زه ورکولی سمه. نو دا دمکیانې. نو دا د هوټل مالکانو ماته دمکیانې راستولي دي چې وروره زه به داسې وکړم، زه به داسې وکړم. نو دوی الله دې معاف کړي غټې خبرې نه کوم. نه زما دا عمر په دا میډیا کې وسولم،
دا رقم دمکیانې دومره زیاتې رالې چې په اولو شپو کې څو کاله مخکې ما به ډېر طبیعت خراب سول، لیکن اوس ما ته داسې ناشدې ښکاره کېږي چې یاره هسې هم انسان چې دی یو وخت به مري، نو بیا ته ولې وبېرېږې د حق خبرې؟ الله پاک وایي او د الله پاک رسول وایي ته د حق ملګري وکړه. نو د حق ملګري که کوې که یو تکلیف تا ته مالي جاني ورسیږي، نو پر دا باندې صبر وکړه، تحمل وکړه، د خدایه وغواړه او همت وکړه او د ظالم و مخ ته ودرېږه. که دا سر هم در کاټوي در کاټ دی کې، خو ورته ودرېږه. یو څوک خو به وي چې د ظالم خلاف به درېږي. نو دا د کراچي د مزدوران په حواله باندې چې ما ویډیو دلته میسیجان تاسو ته واورولو چې هغه ویلې پر دا باندې ویډیو جوړ کړه. ما چې کله ویډیو جوړه کړه ریزلټ یې دا راووتی چې دمکیانې او تړیانې دی چې بای موږ به هوټل کې به دا وکړو ته کراچي له راسه او دی به وکړو. نه بای ګرده زموږ ملک دی، هیواد دی، په خلاصه پښه باندې موږ هر ځای ګرځېدی سو. نو دا تړیانې دا سند پولیس باید چې وتی ته درکې. دا د پښتنو هوټلان چې کوم مالکان دي دا ظالمان مالکان دي. مزدور خوراکۍ په څه دی؟ مزدور خو تاله ګټه کوي، روزګار در کوي، هوټل در صفای کوي، ستا خدمت کوي، سودا وي د کم ځاګي سره راوړي، شپه ورځ روزه پیشلمۍ خدمت او دا ټول چې دی هغه وهر ګراک ته ښه په جار جیو باندې خپل چای ورکوي، ډوډۍ ورکوي. بیا د پښتنو ما ته چا ویل ته د پښتنو هوټلانو خلاف بای پښتون هوټل خو زما هوټل دی، زما د پښتنو هوټل دی، زه به نه ولې خلاف یم؟ زه وایم دا د پښتون هوټلانو کې چې کوم ظالمان مالکان دي، د هوټل مالکان دي، دا د خپل مزدور د خپل بچی رقم د ورور رقم نه ساتي، د هغوی سره مینه و محبت و پیار جارجي و چټي یا خدمت یا یو ریسټ نه ورکوي یا یو علاج معالجه یا یو د ځاګۍ د یو پولیس یا د موټرسایکل والا یا د ټریفیک والا یو څه مسله وي نه، د دا هزارګانو ځوانان نه ویني یو د بل سره څنګه کومک کوي، نه میمنان نه ویني یو د بل سره څنګه کومک کوي، سیندیان نه ویني یو د بل پر سر باندې ولاړ او پنجابی خو نو چودري ټو چودري هغه په خون کې دی، یو د بل سره به په هر صورت کې وفا کوي، نه که په مخالف کې هر څنګه پر حق باندې انسان یې دی دغه ملګري نه کوي، خپل سړی ملګري کوي. نو زه دا وایم چې د پښتنو چې کوم دا د هوټلانو کې د مزدوران دي، که په کراچي کې دي، که د هیواد څخه بهر دي، که په شارجه کې دي، که په سعودي کې دي، که هر ځای دي، زموږ د پښتنو مزدورانو سره ناجایزه کیږي، تنخواه پر وخت نه ورکوي، د دوی علاج معالجه نه کیږي، نه د دوی دپاره یو دوی تنظیمونه سماجي تنظیمونه مصروفه دي چې د دوی چې کوم مسلې مسایل یې هغه ورحل کړي، که د شناختي کارت په حواله یې، که د پاسپورټ په حواله یې، که دا رقم د پولیس یا د ټریفیک په حواله باندې یا د هیلث په حواله باندې ناجوړیانې اگر د ورځ یاره ته لګیا په هوټل کې، نه خو انسان یې ریبوټ خو نه اوسپنه خو نه سټیل خو نه ګرد ورځ لګیا وي خدمتونه کوي، ستړیا نسته، ناجوړي نسته، کمزوري نسته، د یو آرام ضرورت نسته. نو دا د دې خیال به څوک ساتي؟ زه یو وخت یو ځای ولاړم، ما یو څه مزدوران ولیدلو، یقین ومنه ګسه ژړا پر راله د دوی پر حال باندې چې یاره دا څنګه په مهنت باندې دا پیسې ګټي او کور لري رستی او خاندان لري رستی، ای پردیسی بیا جلا غم دی وروره په کلی په علاقه کې به یو ناجوړي یو جوړ ناجوړ یو شادي غمی وفاتګي یو څوک مړ سي، دا د دې څخه د هر څه څخه لیرې دي، نه خوارکیان اریان دي. د پښتنو په واتساپ ګروپو کې سره لګیا وي چې ته ودرې اوس به د وطن یو نوې ناولده یو خبره راسي چې یا مې زړه په ښه سي یا مې یا دعا ورته وکړمه یا په حال خبر زم چې زما په وطن کې څه حال احوال دی. نه نو دا د پښتنو چې کوم د هوټلان دي دا د خپل د مالکان د اصلاح وکړي، پر د خپل مزدورانو باندې د ظلم نه کوي، زیاتوب دې نه کوي، د دوی د خیال ساتي، د دوی د کانا پینا د چټي د آرام د هر شي د خیال ساتي. بیا به وګوره دوی به ستا هوټل د چنده کې دا خپل دا ستا هوټل به دوی خپل هوټل وګڼي، زبردسته در چمکاو به کې او در روشن به کې ترقی به ورکې،
ستا د ده ګټه به ستا ګټه وي، ستا ګټه به د ده ګټه وي. دی به دا خپل هوټل خپل ګڼي او پر نازېږي به چې یاره زموږ د هوټل چای، زموږ د هوټل ډوډۍ، زموږ د هوټل سالن هر څه دي. او ته لکه دا اوس چې ما میسیجان درته واورول چې به هغه وایي د موږ سره ظلم کېږي او تل د ماته تړینې راسته چې وروره ما څه قصور کړی دی، زه خو یو ترجمان یم، د ده یو خبره کوم. په دا دومره پښتون وطن کې دومره غټ غټ چینلان دي، دومره که جیو دی، که ارواي ده، که سما ده، که اکسپریس دی، که هر شی دی نه، ډون نیوز دی، دنیا نیوز ده، آج نیوز دی، یو چا خبره پر کړې ده. نو که زه خبره پر وکم د پښتنو په حواله باندې د دوی د حق باندې سیاست، موږ دلته خبرې نه کوو، موږ د سیاست څخه سخت نفرت دی. سیاست مطلب دروغ. دا څه چې سیاستدانان دي تاسو وینئ دا پښتنو ته څنګه دوکه ورکوي، پر مختلف شعارو نارو باندې لګیا وي نه، دا مزدوران د دوی سیاسي همدردیانې ځان ته را لټوي او ځان ته رانږدې کوي او دوی وایي چې یاره دا زموږ مین پاور دی، زموږ سیاسي پولیټیکل پاور دی او موږ چې د دوی څخه به ګټه اخلو. دا ساده پښتانه چې د روزګار دپاره تللي دی په سیاست کې چې دی هغه انوال کې او ژوند یې ورته تباه او برباد کې د ګټې وباسي، د روزګار یې وباسي. سیاست مطلب دروغ. رښتیا خبره درته کوم ورور، دا ګرد دوکه بازان دي. دا څه چې سیاستدانان دي چې موږ په پسې چې یا دی به نوسي دی به نوسي، ګرد دروغ وایي، تباهي ده. نو د پښتنو هوټلانو په حواله باندې چې کوم ماته دمکیانې راغلي دي، زه وایم زه به حق پورته کوم، د حق اواز به پورته کوم. پر روانو شپو کې به پر دا باندې مجلسونه کېږي. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. در هغو پرې زما د دا چینل خیال هم ساتئ، سبسکرایب یې کوئ او د بیل ګنټۍ چې ده دا پریس کوئ چې بیا زما هره ویډیو هر ماښام د ټولو څه مخکې تاسو ته در ورسېږي. نو برای مهرباني زما چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ماته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.